کوټې مبارکي ټولو اصلونو ته وایم. خوشحاله یم چې په شاهي ماڼۍ کې په شعر باندې هېڅ ډول بندیز نشته او د شاعر ژبه پرانستې ده. ما ته هم چا بلنه راکړې وه تر څو مشاعرې ته راشم. یو مخکې نه لیکل شوی شعر هغه مې راواخیست، ستاسې قدرمن حضور ته حاضر شوم. ژړاوې او په سترګو کې مې ویرې د زمانې، ژړاوې او په سترګو کې مې ویرې د زمانې، راکښلی چا له سرو وینو تصویر د زمانې. د ملک له هره کوره مې راوځي جنازې، چې ګرم به پرې پاچا وي که وزیر د زمانې. اوس یو نظم دی وایي چې داسې خو نه کېږي چې ته یې وایې، داسې خو نه کېږي چې ته یې وایې، اور دې ورپورې خار و خس پسې شي، چې ولسمشر یم نور غم مه کوه، توره بلا دې د ولس پسې شي. ستا د دروغو او عبثې وعدې چې نور به څومره انتظار غواړي، زما بچي راته لولږې ژاړي، رانه ډوډۍ غواړي، روزګار غواړي. او ستا په حکومت کې د معارف ښوونکو هم د کورونو د نمرو خاوند شو، د کابل بانک دیوالي شوی خاوند هم دوباره د خپل پیسو خاوند شو. مغصوبه ځمکې دې هم ونیولې، له غاصبانو د حساب واخیست، تا د فساد مبارزه هم وکړه، زموږ اقتصاد د هم نوی باب واخیست. تا خو دا هم ویلي خلکو ته وو چې ستاسې د کور او د کوڅې امنیت افغانستان له خو تشویش مه کوئ، کړم به تامین د منطقي امنیت. ستا د لومړي 100 ورځو 100 وعدې کوم یو پر ځای شو وایه کوم پوره شو. دا ستا دوره خو څه قیمتي دوره وه، څه بې معنا څه بې مفهوم پوره شو. دوو مشرانو کې تر 2 کلونو موږ د هېواد دفاع وزیر نه لاره، بس د چوکیو په ویش وړاندې سره چا د روان وضعیت تعبیر نه لاره. په هر یو ګوټ د مملکت کې جنگ دی، هم په ولس هم په حکومت جنگ دی. افغانستان ورته اهمیت نه لري، ځکه په ارګ کې به قدرت جنگ دی. تا په یوازې سر حکومت غوښتو، په تحول او په دوام ولاړ وې، نړۍ یو بل هم در سره غاړې کړ، اوس نو په 2 کسو کې جام ولاړې. موږ تاریخ ته انتظار نه کوو چې تا ته بد او که به ښه لیکي. هر یو افغان درنه ناراضه دی، روان وختونه په خپل زړه لیکي. نور د ولس د صبر جام ډک شوی، داسې نه پورته شي قیام وکړي. په دې ویرېږم چې مجبوره نه شي او ستا د مرګ څه انتظام وکړي. مننه. یو بیت دی چې وایي زخمونه پښتانه دي، زخمونه پښتانه دي، لپې لپې مالګې راوړه، زخمونه پښتانه دي، لپې لپې مالګې راوړه، زخمونه پښتانه دي، لپې لپې مالګې راوړه، قسمته ملغوره چې په خوله راسره نه شي. او یو څه ګوزل چې وایي په موږ چې پیریان راشي پیریاني رازنې تښتي، په موږ چې پیریان راشي پیریاني رازنې تښتي، او چې موږ را لیوني شو لیوني رازنې تښتي. په موږ چې پیریان راشي پیریاني رازنې تښتي، او چې موږ را لیوني شو لیوني رازنې تښتي. او چې موږ افغانان ګزار ته جوړ شو او په پولیو ټینګېږي بهرني رازنې تښتي. او شعر دی چې کله کاکا کله لالا راشي، کله کاکا او کله لالا راشي، او کله ترورزی کله ماما راشي، یوه راتللې نوې تېښته کې وي، یوه راتللې نوې تېښته کې وي، او چې پسې بله اژدها راشي ډډې شنې وي په وهلو باندې، ډډې شنې وي په وهلو باندې، او بیا مغه سرکوزی بیا راشي، او نه خو کعبه یې نه دې خاوره خورده، نه خو کعبه یې نه دې خاوره خورده، چې توافو ته دې دنیا راشي. وطنه ستا سینه کې څه پراته دي، وطن ستا سینه کې څه پراته دي، او زما په زړه کې هم سودا راشي. د خوښۍ مخه دې طوفان نیولې، په کربلا کې کربلا راشي، او نه به مې ګل شي دا غوټۍ د امید، نه به سپرلی چېرته په غلا راشي. خاکساره مه وایه دا سپین سپین یو د چا به سترګو ته حیا راشي. شاعرانه درنه احترام. د ازادۍ نومونې خانه آباد اوسېدل، زمونږ خپلواک افغانستان آباد اوسېدل، د ازادۍ نومونې خانه آباد اوسېدل، زمونږ خپلواک افغانستان آباد اوسېدل.
افغانستان آباد اوسې تل اوچت لوړ غرونه لرې روان سیندونه لرې اوچت لوړ غرونه لرې روان سیندونه لرې لوی لوی کانونه لرې پکې لالونه لرې لوړ تاریخونه لرې فتح یادونه لرې لوی لوی کانونه لرې پکې لالونه لرې لوړ تاریخونه لرې فتح یادونه لرې تاریخ دې لوړ دی له جهانه آباد اوسې تل زمونږ خپلواک افغانستان آباد اوسې تل افغانستان آباد اوسې تل اے د افغان وطنه افغانستان وطنه اے د افغان وطنه افغانستان وطنه زمونږ ځان وطنه پر مونږ ګران وطنه لتا قربان وطنه جنت نښان وطنه زمونږ ځان وطنه پر مونږ ګران وطنه لتا قربان وطنه جنت نښان وطنه نور دې جوړ غواړو له الله نه آباد اوسې تل زمونږ خپلواک افغانستان آباد اوسې تل د ازادۍ نومونه خانه آباد اوسې تل زمونږ خپلواک افغانستان آباد اوسې تل افغانستان آباد اوسې تل وطن شیرینا زمون ډیر بهترینا زمون وطن شیرینا زمون ډیر بهترینا زمون تا سره مینا زمون د پرختینا زمون دا خبر سپینا زمون درکو وینا زمون تا سره مینا زمون د پرختینا زمون دا خبر سپینا زمون درکو وینا زمون د امرو لا روان ارمانا آباد اوسې تل زمونږ خپلواک افغانستان آباد اوسې تل د ازادۍ نومونه خانه آباد اوسې تل زمونږ خپلواک افغانستان آباد اوسې تل 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 ډېره مننه
دناور دلته نشي راولی په سترګو جناب. اوکې ښاغلی جګړه مهر یس سر. خپله جوشه مو راوسپړئ په سترګو ښاغلی جنرال. Sit down. Thank you. Ogondosha, kabisa. دا کوم ځای دی نه پوهېږم بس ګنې چاونی به وینو زه څوک یم نه ده پېژنم نه پېژنې اوس به مې په خپله وپېژنې سر دې خړه نیغ کا. ټول حوال دې جنرال صاحب ته متوجه کا. دغسې. ګوره سترګې به ورخوا ونه مخامخ به ما ته ګورې او زما د پوښتنو ځواب به ورکړې اوکې نوم دې څه دی؟ پام کوه چې د سترګو د کونجونو نه بل خوا ونه ګورې سمه ده کوښښ به وکړم تر څو تر هغو چې تا سترګې نه وي اړولې سترګې به نه اړوم نوم دې څه دی؟ ها؟ زه سترګې نه اړوم زه د سترګو په جنګ کې اوږده تجربه لرم نوم دې څه دی؟ نور محمد اوکې. د کوم ځای؟ د کونړ د کونړ. کونړ. اوکې. کونړ. په کونړ کې د کوم ځای؟ د اسمان اسمان. اسمان. ما ته وګوره ولې ونیول شوې دا پښتنه نه پوهېږم د هغوی نه یې وپوښتئ چې نیولی یم تا څه کول چې ونیول شوې په جګړه کې ونیول شو جګړه کې د تا سره دې جګړه کول تاسې انګرېزانو سره سم په سلوک کړېږه پوهېږي چې له چا سره خبرې کوي سلوک به زه ستا نه زده کړم بنده کو یعنې
د لویې برټانیې د ځواکونو سره د جګړه کول د ونیول شوې. بالکل درسته ده. مونږ سره ولې جنګېږې؟ دا پښتنه د خپل پلار نه وکړه. د خولې سره دې پام کوه چې اوس د تحقیق میز ته ناست یې زناوره. دا ته څه وایې؟ سم درته وایم د خپلو پلارونو او نیکونو نه پوښتنه وکړه چې افغانان له دې مخکې ولې انګریزانو سره جنګېدل. هغه د تېر ځل جګړې یادوي. هماغه جګړې یادوم چې له اشغالګرې برټانیې سره د برټانوي استعمارګرو سره افغانانو کړي دي. اوس خو تا سترګې واړولې په خبره مې لکه چې پوه نه شوې. Shut up! په خبره دې پوه شوم احمقه. پوهېږې مونږ چې پخوا کومې جګړې له افغانانو سره کړې هغه مونږ په پاک نیت کړې. مونږ غوښتل چې ستاسو هېواد ودان او مذهب کېدلو کې درسره مرسته وکړو. عجیبه ده ته د یو سرلوړي هېواد اشغالولو ته د ودانولو نوم ورکوې. د اشغال او مرستې ترمنځ توپیر شته. مونږ پخوا هم د مرستې نیت درلود، اوس هم غواړو چې تاسو د هغو خلکو سره تاسو واسه تمدن سره وبولو. مرسته ودانول مذهب او متمدن کول عجیبه ده. څومره زوړ منطق دا منطق 300 کاله عمر لري. 300 کاله؟ 300 کاله مخکې د اشغالګرې برټانیې د مستعمراتو د وزارت لخوا جوړ شوی و چې زموږ ملي مشرانو دغه اشغالګر منطق په رسمیت نه پېژانده، نو ځکه یې د هغه په وړاندې وسله اخیستې وه. آیا د دې متردد منطق په بیا لار اچولو سره تاسو د خپلو نیکونو نه سبق نه دی اخیستی؟ یعنې تاسو نه غواړئ چې یو مهذب ژوند ولرئ؟ بیا ته لکه چې په غلطۍ کې نیول شوی. مونږ هېڅکله نه، مونږ آزاد قوم یو، آزاد ژوند او خپل سپېڅلی تهذیب لرو. زه په غلطۍ نه بلکې ډېر په ویاړ له تاسې انګریزانو سره جنګېدم او ونیول شوم. تاسو چې ده بیا تاسو تحقیق ته ضرورت نشته، ځکه چې تاسو په خپل جرم اعتراف کوئ. که استقلال غوښتنه جرم وي
نو تاسې او ستاسې نیکونه زما جرمي شریکان دي ځکه چې د نورو د آزاد ژوند حق ځینې اخلئ سنباله که په تاریخ کې خو بیخي وستا راته ښکاره شوې مګر تاسې د شاګردۍ تکلیف هم نه دی ګاللی هغه څنګه که تاسې تاریخ لوستی وای نو دلته به مو بیا د راتګ زحمت نه کوو ځکه چې زموږ هېواد ته همیشه د تاریخ ناخبره د جغرافیې شاګردان راځي بنده که در بندومه وطن پلورونکیه تاسې یوازې زما خوله بندولی شئ خو زما ولس د ولس غږ نشئ خاموش کولی ولس دې تا غوندې کم عقل دی چې یوازې د ازادۍ د استقلال نوم زده کړی دنیا اسمان ته ورسېده تاسو تر اوسه پورې یوه ستنه نشئ جوړولی دا حماقت نه دی احمقان به تاسو یاستئ که دا حماقت وي نو زه او زما ولس یوازې نه یو بلکې د نړۍ نور قومونه هم راسره شریک دي د استقلال یو مبارز دا خبره ډېره مشهوره ده چې وایي په دوو شیانو کې یو ماته خامخا راکوي یا ازادي یا مرګ احمقه مایک یس سر څه دې ولیکل ښاغلی جنرال یوازې د بندي نوم او ځای بس همدومره جناب نورې خبرې خو یې د لیکلو وړ نه وي او سر په رښتیا چې ډېر سپین سترګې ژبور دی خو خیر زه به یم خوښ شم څه وکړو جناب جنرال خپله وروستۍ پرېکړه دې ووایه زموږ پوښتنو ته تسلیمېږې که نه زاړه کندهار ته دې واستوم ازادي یو ستر نعمت دی ځکه چې ازادي اخیستل کېږي ورکول کېږي نه زه یوازې نه یم تاسې به کوم یو زاړه کندهار ته واستوئ ها کوم یو باینده که دا مرداره خوله دی مایک بازی دا بی تحصیب زنوار اوکی سر چه دا باقی ژوند په خوند پوه شي تهذیب او تمدن دروغجن نرمان به د ځان سره کور ته یوسئ زه یوازې نه یم ما سره خپل ولس خپل ملت د خپل هېواد ملګری دی زه یوازې نه یم د الله په نصرت په ډېر زر د تکبیر لارې ستا د غرور ماڼۍ به ولړزئ دا ماڼۍ به ولړزئ الله اکبر الله اکبر الله اکبر ونه خوځېږئ ځان نه راپونه وهئ ونه خوځېږئ له تاسې مخکې په دې وطن
په دې وطن له تاسې مخکې سکندریانو مغولانو ګرګینانو او نورو جهانګرو د اشغال ټکرونه کړي خو هغه یې دغه شوم هدف سرته نه دی رسولی او د خاورو سره خاورې شوي نن دې اورېدلي زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست بندگی اگر شرط باشد زندگی در کار نیست تاسې نه دې اورېدلي چې د خوشحالۍ راز خپلواکي ده او د خپلواکۍ راز ده خو په مېړانه کې ده په مېړانه کې دا خاوره د افغانانو ده افغانان هم نه کبري خو د غلامۍ ژوند نه قبلوي دا خوب او خیال مو له مغزو وباسئ چې ګوندې دا لمر د انګریزي اقتدار کې نه ډوبېږي نه دا لمر به په دې خاوره کې ډوبېږي موټی خاوره د وطن به پرې ورلګم موټی خاوره د وطن به پرې ورلګم که حاجت قرباني زما د تن شي که غنیم له ما برای یوړه محبوبې ستا پړونه دې زما د تن کفن شي تر څو مو چې په یاد وي بیا به په دې سپېڅلې خاوره خپل پلیت قدمونه په بد نیت کې نه کوي افغانانو ته د ازادۍ فلسفه تر هر څه نه غوره ده او دا مقدسه کلمه به یې تل په خوله جاري وي چې ازادي 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 تر پاچاهۍ را تېروي که چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي ازادي په دنیا کې یو غوره نعمت دی ازادي او استقلال لپاره جنګ کول هم جهاد دی د هر ستونزې او کړاو ختمولو لپاره ازادي او استقلال ته ضرورت دی څه شوه هغه شان او دبدبه دی څه شوه د ترتیب او تمدن هغه دروغجنه فلسفه مو دا دی اوس د خپلو شومو غوښتنو پایله وګورئ لکه د موږکانو په تلکونو کې راګیر شوئ اوس به د زاړه قندهار خوند په خپله غوسه کوئ په خپله ازادي د بریالیتوب لومړۍ زینه ده په یاد ولرئ چې ازادي د افغانانو په خانه کې اخکل شوې ده نعره تکبیر نعره تکبیر هېر مو نشي چې دا پیغام خپلو راتلونکو نسلونو ته په ډېر غور او دقت سره ورسوئ او ورته ووایاست تر څو چې یو افغان وي څنګه بیا افغانستان وي پوه دې دا لالټین او د کاترین ګل دې ته خطا کوي پوهېږئ هغه ګودر او هغه شنه منګوټي الوړ چنار د عاشقانو مرکز یخې شومړې به وي د جوار ډوډۍ شپونکي سهار به چې شپېلۍ وهله مسافري ده راته هر څه یاد شي راته پیغور د کلي مه راکوه زه خو له کلي غریبۍ په سر کړم هغه ګودر او هغه شنه منګوټي الوړ چنار د عاشقانو مرکز یخې شومړې به وي د جوار ډوډۍ شپونکي سهار به چې شپېلۍ وهله مسافري ده راته هر څه یاد شي ګرانې له مانه ته خبره نه یې ګرانې له مانه ته خبر نه یې زما د خیال ماڼۍ کې ته اوسېږي یوه لحظه مې ورا نه هېرېږي زه ستا سوچونو او فکرونو کې وم چې راته غږ کړي شا بکار ته ورشه زړګی مې ودردېږي وسوځېږي وریځ راخوره مې د اسمان په سترګو شیبې د اوښکو باران ووروم مقبل صاحب یو غزل هم ووایه مهرباني ما دې وایه له چا یې وغواړي سرتوره ګرځېدلې ونۍ له چا یې وغواړي سرتوره ګرځېدلې ونۍ د شهید ورور نامۍ په ژبه تاوېدلې ونۍ له چا یې وغواړي سرتوره ګرځېدلې ونۍ د شهید ورور نامۍ په ژبه تاوېدلې ونۍ یوې یتیمې خور ته پاتې شوه ناروغه ابۍ سوال ته مجبوره شوه هر چا ته ودرېدلې ونۍ او د مجبوریت څپېړ یې ټولو باندې وپېژنده
د مجبوریت څپېړې ټولو باندې وپېژنده که نه یې پېغله وه ملاله پښتنه لیونۍ یو څو بې شرمه کوڅډبو پسې منډې وکړې یو څو بې شرمه کوڅډبو پسې منډې وکړې له حیا ډکه له حالاتو ځغلېده لیونۍ په ځانمرګې کې د ورور په ټوټو شوو غوښو په ځانمرګې کې د ورور په ټوټو شوو غوښو پسې روانه لالهانده ګرځېده لیونۍ او یو خوږیڼی نه و بلا ورسره وکړنګېده یو خوږیڼی نه و بلا ورسره وکړنګېده مجبوره پېغله چې په زهرو مړه کېده لیونۍ ډېره مننه